د چارمغز ګټې. چارمغز یوه خوندوره وچه میوه ده او خوړل یې خورا روغتیایي ګټې لري. له چارمغز څخه ګټه اخیستنه له یو شمېر خطرناکو ناروغیو لکه سرطان، شکر، چاغوالي او داسې نورو ناروغیو مخه نیسي. په چارمغز کې داسې انټي اکسیډنټ شتون لري چې د سرطان ناروغۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي او چارمغز د مثانې د ډبرې له پیدا کېدو څخه مخنیوی کوي. همدارنګه د مثانې له ډول ډول ناروغیو څخه هم انسان ژغوري. چارمغز د اومیګا 3 د غوړو اسیدونو، د الفا لینولینګ اسیدونو، پوتاشیم او ویټامین ای درلودونکی دی چې د زړه په ساتنه کې مهم رول لري. اومیګا 3 د کلسترول له لوړ تراکم څخه مخنیوی کوي او د وینې فشار راکموي او په اعصابو کې د سلولونو د ملایم فعالیت په لوړوالي کې مرسته کوي. نو په دې اساس د حافظې د پیاوړي کولو، د فکر کولو په پروسه او تمرکز کې ګټور تمامېږي. د چارمغز د اومیګا 3 غوړ اسیدونه او د الفا لینولینګ اسیدونه د بدن د هډوکو په روغتیا کې هم مهم رول لري او د هډوکي له تشېدو څخه مخنیوی کوي. ویټامین ای د پلاکټ په مرسته د شریانونو د بندېدو څخه مخنیوی کوي. د څېړونکو په وینا که څوک د زړه له کومې ستونزې سره مخ وي او یا یې د زړه عضله کمزوري شوي وي نو هره ورځ د 3 یا 4 چارمغز وخوري چې په دې سره به د زړه له یو شمېر ناروغیو څخه وژغورل شي. په یوه تازه څېړنه کې ثابته شوې ده چې که تاسو په خپل ورځني ژوند کې هره ورځ چارمغز وخورئ نو د زړه د ناروغیو او د وینې د کلسترول له ستونزې به تل تر تله وژغورل شئ او صحتمند ژوند به ولرئ. او که د ورځې له 3 څخه تر 5 چارمغز او یا هم د چایو د قاشقې په اندازه د چارمغزو تیل وخورئ نو دا به ستاسو د زړه د شریانونو او د وینې په دوران کې ډیر ګټور تمام شي او یوازې 4 ساعته وروسته به دغه بدلون په خپل بدن کې ووینئ. ډاکټران وایي چې چارمغز د زړه رګونو لپاره له زیتون نه هم ګټور دي. نو هڅه وکړئ چې د نورو وچو میوو ترڅنګ هره ورځ د چارمغز خوړل مه هېروئ. دا چې چارمغز دومره ډېرې ګټې لري نو متخصصین سپارښتنه کوي چې هر انسان باید په 40 ساعتو کې له 3 نه تر 4 دانو چارمغز وخوري. چارمغز نه یوازې دا چې ښه خوند لري بلکې د پوستکي په سلامتیا او ښایست کې هم مهم رول لري او د ښه او آرامه خوب په درلودلو کې هم انسان سره ډیره مرسته کوي.